دوستانو سلامونه. بعضې وخت کې تاسې په واتساپ کې پیام واستوئ خو بیا غواړئ چې اصلاح یې کړئ یا تاسې نه تېروتنه پکې شوي، نه غواړئ چې هغه پیام تاسې هغه ته ولېږئ یا هغه توګه باندې ولېږئ، نو تاسې چې کله ډیلیټ کوئ هغه سره مثلا ډیلیټ فار ایوری ون همداسې، نو تاسې چې کله ډیلیټ کړئ هغې ته معلومات کېږي. نو دلته په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې طریقه ښیم چې هغې سره تاسې کولی شئ تاسې یو پیام واستو، نو هغه لپاره به زه لومړی واتساپ ته لاړ شم. واتساپ ته چې لاړم مثلا په دغه نمبر باندې به کلیک وکړم په دې واتساپ، نو زه دلته لیکم مثلا سلامونه لیکم، او مثلا هر میسج چې یوازې دا نه، دا فقط تاسو ته د ښودو په خاطر باندې یعنی تاسې په دې کې تغییر راوستلی شئ، خو متاسفانه دغه اپشن یا دغه کار تاسې 15 دقیقو په جریان کې باید وکړئ. 15 دقیقو نه وروسته دغه میسج تاسې نشئ هغه کولی. نو زه په دغه میسج باندې کلیک کوم. کلیک چې مې وکړ دلته به اپشنونه یې هغه شي. کلیک نه وروسته چې ګوته به په چک ونیسئ یا پریس ونیسئ، نو تاسې ته به دا اپشنونه اضافه شي. هغه نه وروسته به تاسې دغه درو ټکو باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو دلته تاسې لیدلی شئ دریم اپشن د ایډیټ باندې به زه مثلا سلامونو نه اړوم، هر هغه چې تاسې چې بیا اصلاح کوله تاسې کولی شئ. زه فقط تاسو ته دغه طریقه ښودلو په خاطر داسې کوم، سلامونو نه غواړم چې فقط سلام وي. نو بیا به په دغه شین ځای باندې کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ تاسې هلته لیدلی شئ چې له سلامونو څخه سلام ته د میسج کنورټ شوی دی. نو په دې توګه تاسې کولی شئ چې خپل پیام کوم چې څه درنه شوي هغه تاسې اصلاح کړئ. نو که کوم نظر یا پوښتنه لرئ تاسې له موږ سره د کمنټ له لارې شریکولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوي له دوستانو سره هم شریکه کړئ.